د افغانستان کرکټ بورډ محمد شهزاد ته چلنج ورکړ. په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله ده چې روغ او جوړ په یاست. د افغان ټایپس چینل مو که نه وي سبسکرایب کړئ، سبسکرایب یې کړئ او ورسره څنګ کې دا بیل نشان هم وهئ. د افغانستان کرکټ بورډ محمد شهزاد محمدي ته چلنج ورکړ. د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان د ملي لوبډلې پیاوړی توپوهونکی او پیاوړی وکټ کیپر محمد شهزاد ته چلنج ورکړ. له محمد شهزاد څخه د افغانستان کرکټ بورډ غوښتي که چیرې خپله روغتیا باندې ډاډه وي نو د فټنس ازموینه دې ورکړي. که بریالی شو سمدستي به یې د انګلند یا د انګلستان په لور د 2019 جام د پاتې لوبو لپاره انګلند یا انګلستان ته ولېږي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې محمد شهزاد محمدي د زنګون د ټپ له امله نشي کولی لوبو کولو ته ادامه ورکړي. خو محمد شهزاد محمدي چې دغه راپورونه یې ناسم وبلل او افغانستان کرکټ بورډ باندې انتقاد وکړ چې زما صحت یا روغتیا مې صحیح ده. نو محمد شهزاد محمدي نن په کابل کې رسنیو سره په خبرو کولو کې وویل چې د افغانستان کرکټ بورډ په ما باندې که ثبوت پیدا کړ چې زه مریض یم یا کومه ناروغي یا ټپ لرمه نو زه به له لوبو کولو څخه محروم سمه. د شهزاد محمدي په نورو خبرو کې وویل سول چې د پاکستان په خلاف مې د پښې ټپ درلود خو کله چې له لوبې کولو څخه زه بیرون ووتم نو ډاکټر یا د لوبې یا د ټیم ډاکټر ماته یا فیزیو ماته درمل راکړل چې له هغه نه وروسته زه ښه شوم او لوبې کولو اجازه یې راته راکړله. نو دغه وه د شهزاد محمدي لانجه چې د افغانستان د کرکټ بورډ سره یې راغلې وه. که ویډیو مو خوښه شوې وي درسره لایک او له نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ. د افغانستان کرکټ بورډ محمد شهزاد ته چلنج ورکړ.